وروستۍ لسیزه کې د افغانیو نرخ تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلی. دلیل یې څه دی؟ جزئیات یې ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. په افغانستان کې د صرافانو ټولنه او د اسلامي امارت تر واک لاندې د افغانستان بانک وایي دغه هیواد کې افغانۍ یو ځل بیا د بهرنیو اسعارو پر وړاندې لوړه شوې ده. د معلوماتو له مخې په افغان بازارونو کې نن $1 په 6.50 افغانیو بدلیدو، چې دا په دې وروستیو کې په ښکاره د افغانیو د کمسارې لوړېدو ښکارندویي کوي. د دې ترڅنګ د صرافیو د نرخ له مخې نن یو پاونډ 3 افغانۍ او 1000 پاکستاني کلدارې بیا 230 افغانۍ بدلیږي. د اسلامي امارت تر واک لاندې د افغانستان بانک لخوا د نن ورځې اعلان شوي نرخ بیا د $1 پر وړاندې افغانۍ په 88 او په پاونډ 3.5 بدلیږي. دغه بانک ویان حسیب الله نوري BBC ته وویل هیواد کې د افغانۍ دودېدو او په بازار کې د افغانۍ لپاره د تقاضا ډیروالی د دې لامل شوی چې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو ارزښت لوړ شي. داسې ښکاري چې د اسلامي امارت تر واک لاندې د افغانستان بانک له ټولو ننګونو سره توانېدلی دی چې د خپلو پولي سیاستونو په تطبیق سره د افغانۍ له ارزښت ساتنه وکړي. وروستیو څو نړیوالو اقتصادي رپورټونو کې هم ورته موضوع ته اشاره شوې ده او د افغانیو ثبات ساتنه ستایل شوې ده. د افغانستان د اقتصاد په اړه د نړیوال بانک یو وروستي راپورټ چې د روانې نومبر میاشتې په پیل کې خپور شو پکې راغلي افغانۍ باثباته پاتې شوې او د معتبرو پولي واحدونو پر وړاندې لا نوره لوړه شوې ده او همداراز عواید د تیرې کال په پرتله ډیر شوي دي، کو څه هم له خپل ټاکل شوي هدفه 5% کم دي. د افغانستان د صرافانو ټولنه وایي ډالر له څه مودې راهیسې مخ په ټیټېدو روان دي او ښکاري چې افغانیو خپل اوسنی ارزښت ساتلی. 2 کاله مخکې په همدې ژمي کې بیا د افغانستان اسعارو بازار تر ټولو ډیر لوېدلی و او تیرو 20 کلونو کې په لومړي ځل د $1 مقابل کې له 100 پورته افغانۍ تبادله کېده. خو دا چې د صرافانو په ان چې کار یې له پیسو سره دی د ارزښت لوړېدو دلیل څه بلل کېږي؟ دا پوښتنه مو د صرافانو ټولنې له ویان ده کړې ده. د یاد ټولنې ویان حاجي عبدالرحمن زیرک BBC ته وویل ډالر ډېر ټیټ شوی دی او موږ یې دلیل دا بولو چې په سویل لویدیځو ولایتونو کې چې د کلدارو چلښت ته کوم وخت ورکړل شوی و هغه موده پوره ده او خلک په زیات اندازه کلدارې بازارونو ته راوړي او په ځای افغانۍ وړي. دی وایي په بازارونو کې د افغانیو غوښتنه او چلښت له پخوا ډېر شوی دی. د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې افغانستان کې نږدې 1 لسیزه مخکې افغانۍ د $1 پر وړاندې په ورته نرخ بدلېده، خو له دې ټولو سره په افغان بازارونو کې د توکو بیې او نرخونه نه دي بدل شوي چې د ځینو په ان دا وضعیت ډېر کله خلکو ته زیان رسولی شي. افغان سوداګر چې ډېر مواد له بهره په $1 واردوي په کور دننه نرخونه هم هغوی ته په کتو ټاکي چې په ټوله کې د $1 له ټیټېدو سره د توکو بیې کنټرول نشي. دا بیا د افغانستان غوندې بېوزله ټولنه کې خپلې بدې اغیزې لرلی شي. له دې سره د نړیوال بانک وروستي راپورټ له مخې دغه هیواد کې د توکو او خدمتونو بیې ټیټې دي او افغانستان د ډیفلایسیون له تجربې څخه تیریږي. تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ په دې اړه مو سره خپل نظر کمنټ کې شریک کړئ او د لا خپلو ویډیوګانو لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا مننه چې موږ سره تر بیا ښه وخت ښې چارې